قال ربي نو ویلیو نوح علیہ السلام چې اے رب زمان انی اعوذ بکا بشکا زرازم ستا په پناه کې ان د دې خبرنا اسألکا چې ز سوال کوم ستانا ما د داسې سیز لیس لی به علم چې ما ته د هغې د سوال کولو علم نوي و الا تغفر لی او کچرې ته ما معاف نکې وترحمنی او په ما باندې رحم اونکې اکم من الخاسرین نو شم بزه د تاوانیانو نه قیل نو ویلی شوی ورته یا نوح اے نوحان اهبط کوشا بسلام منا زمنګ د طرفنا په سلامتیا سره وبرکات علیکا او په برکتونو سره پتا باندې وعلى امم او په هغه امتونو باندې ممن معک چې دا غین تا سره دي و امم او سنور امتنا سنمتعهم زردی چې موږ به ورته ورکو فایده ثم یمسهم منا بیا به ورسیږي هغوی ته زموږ د طرفنا عذاب علیم دردناک عذاب تلک من انباء الغیب دغه خبرونه د غیبو نوحیها الیکا چې منګ وحی کو تا تا ما كنت تعلمها نو تا تا دا معلوم انت نتا تا ولا قومك ونستا قوم امتا من قبل هذا د دې وحید نازل دون مخکی فاصبر پس صبر کوا ان العاقبه للمتقین بشک خ انجام د پرهیزګارانو د پاره دی سورۃ ہود آیت نمبر 47 48 او 49 د نوح علیہ الصلات والسلام په سورۃ ہود کې چې کوم واقعا ده دا غي اخیری سبق دی نوح علیہ الصلات والسلام شپږ میاشتې د طوفان نه چې کله تیر شلو او کشته په جودي غر باندې ودرېدله نو نوح علیہ الصلات والسلام یو سوال کو پرون سبق کې دا غي تفصیل راغلیو الله تبارک وتعالى سے نه چې کوم دینو سوال کو درخواست وکړو چې الله زما غ بچي اب کم زی ازما د اهل نو او ستا واده زما د اهل په باره کې د نجات وا اب کم زی الله تبارک وتعالى ورته وی خو ستا د اهل نه نو خبره پرون تیر شي وا چې مقصد د دې جملې سو نن نوح علیہ الصلات والسلام عاجزی کوي الله تبارک وتعالى نا مافي غواړي د هغه خبرې چې کومه خبره کول نو پکا کړي وا دا غي په باره کې مافي غواړي دیتا عاجزی وای کچري یو خبره انسان ته دا غي علم نوي او انسان بشر کمزوري دي نو که علم ورته نوي او په بی علمه کې دا غي تپوس یا دعا یا سوالو کې نو دا جرم نه دی دا ګناه نه ده خو نوح علیہ الصلات والسلام عاجزی کوي نو ګناه ورته نشي ویلي خو وی یا الله مال خو نو پکار چې ما داسې سوال کړی وي خو چې داسې سوال مې وکړو نو اوس مې یا الله ته معاف کې خبرانه نشي زکا کترانه خپشوي او ته ما ته معافیو نه کې نو بس خبره خراب ده انبیاء علیهم السلام او یو داسې پیغمبر چې نه نیم سوه کاله خو صرف د الله دعوت او تبلیغ کړی دی او په دې دعوت تبلیغ ورته څومره تکلیف رسیدلی یو خبره کړی ده څومره یریږي هغه خبره کول څه ګناه نه وه څه ناروا نه وه خو لیکن چون کې د انبیاء شان ډېر اوچت دي نو په هغه لحاظ سره نو څومره یریږي څومره عاجزي یې کړې ده او ویلي دي یا الله که ته راته معافي ونه کې او ته را باندې رحم ونه کې نو
نور څوک د معافی شته او نه نور څوک د رحم شته. چې الله در باندې رحمونه کی نور څوک د رحم نشته، چې الله دې معاف نه کی نور څوک د معافی نشته. خبره ختمه. او چې دا دوه ټکي درنه اوچت شي، معافی او رحم درنه اوچت شي، نو تا به داسې تاوان کړي چې د دې تاوان واپسی کیږي نه، را سر کیږي نه. دنیا کې خلک تاوان کوي او بیلی سبا وګټي، بل ورځ وګټي، کال پس د هغې نه زیاتې وګټي، بیا په خپلو خپو ودرېږي، بیا د هغې نه زیاته ترقي وکړي. خو لیکن د آخرت تاوان داسې دی چې دا بیا نه را سر کیږي. هغې ته اشاره کوي. قال ربي ویلیو نوح علیہ السلام اے رب زما. ګوره ما بار بار دا خبره تاسو ته کړې ده ځکه چې مفسرینو کړې ده دا خبره. چې انبیاء علیه السلام نه د وسیلې چل زده کې. وسیله نه ده، وسیله ویل کېږي د قربت ذریعہ، الله ته د ورنزدیکېدو ذریعہ. اس شی دی انبیاء علیهم السلام چې دا کومې دعاګانې کوي دا وسیله ده. انبیاء علیهم السلام دعاګانې ته وګوره څومره دعاګانې دي. د څومره انبیاء ذکر چې په قرآن حدیث کې راغلی دی. یو پیغمبر دا نه دی ویلي چې زمانه مخکې یو بل پیغمبر تیر شوی و، استا ډېر مقرب بنده و، د هغه په وسیله زما کار وکړي، داسې نه دی ویلي. اعلان کې د پیغمبر په وسیله باندې دعا کول جایز دی، جایز دی، لیکن بیا هم نه دی ویلي. ولی چې د ټولو نه افضل وسیله هغه چې کوم دی نو کومه ده؟ د الله تبارک وتعالی نومونه، د الله صفات. رب د الله یو داسې لوی صفت دی، بار بار هر پیغمبر وی ربی 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 ربی، ای زما رب او ای زما رب. د نوح علیه السلام نیکه زمونږ ستاسو د ټولو پلار آدم علیه السلام څه ویلو؟ ربنا ظلمنا انفسنا، ربنا ظلمنا. زکریا علیه السلام چې ځان ته بچی غواړي سوی رب لا تذرنی فردا، یا الله ما یوازې مه پرېږدې. او ایوب علیه السلام چې ډیر زیات بیمار شو وی ربی اے رب زما شیطان راته چې کم دینو را رسیدلی دی بنصب و عذاب. داسې هر پیغمبر. ابراهیم علیه السلام رب. نو دلته کې وګوره نوح علیه السلام سوی قال وی ربی رب زما انی اعوذ بک، زستا په پناه کې راځم، ان اسألک ستانا د داسې سوال کولونه ما لیس لی به علم چې د هغې ما ته علم نی، علم یعنی چې د هغې ما ته اجازت نی، ما ته د هغې اجازت نه و، ما ته نه سوال کړی دی، د دغې خبرې نه زه ستا په پناه کې راځم، داسې و بیا نه کوم. وإلا تغفر لی، او کچری ته ما معاف نه کې، وترحمنی، او په ما باندې رحم نه کې، اکم من الخاسرین، شم به زه د تاوانیانو نه، ما به تاوان کړي، زما به آخرت خراب شوي. آخرت خرابېدو ته تاوان وي. آخرت چې خراب شي الله تبارک وتعالی دې موږ او تاسو او ټول مسلمانان دارې د آخرت د خرابېدو نه الله وساتي او د آخرت د تاوان نه دې الله موږ وساتي. قیلا نو ویل شوي ورته یا نوح، په دې آیت کې الله تبارک وتعالی نوح علیه السلام ته یو څو بشارتونه ورکوي او سات سات پکې څه مسائل هم دي. اول د آیت ترجمه وګورئ. قیلا نو ویل شوي یا نوح اے نوح اهبط کوشا بسلام منا، زمنګ د طرف نه چې کوم دی نو پتا به سلامتیا وي. څه معنی ده؟ دې کې یو بشارت ورکو، هغه دا دی چې عذاب سلسله ختمه شوه. اوس ته د دې کشتۍ نه چې کوشي یره د زړه نه وباسه، پتا باندې عذاب نور نه راځي، بالکل سلامت اوسېږه چې کوم دی نو په دې دنیا کې د عذاب نه د سلامتیا زیر او بشارت ورته ورکو. وبرکات علیکا، دې کې دویم بشارت دی او پتا باندې به برکتونه وي، پتا به برکتونه وي. معنا دا ده چې په دنیا سیلاب چلیدلی دی، اوبه پې چلیدلی دي،
ونی بوټي فصلونه ختم شوي دي خو ځمکه د قابل کاش نه وته نه ده بیا هم په ځمکه کې خپل برکتونه شته کره پکې ټوکیږي با ریبا برکتونه پکې پراته دي پتا باندې د رزق فراوانی رزق دا ټول ارسبوي د دې دواړو ټکو نه یو مسله بل وروتله هغه دا ده چې انبیاء علیهم الصلاۃ والسلام په سلامتیا کې او په برکت کې الله ته محتاج دي الله ته محتاج دي هر کله چې انبیاء علیهم الصلاۃ والسلام د سلامتیا د عذاب نه په نجات او په برکت کې محتاج الی الله دي نو نور ټول انسانان به طریقه اولا محتاج وي نور ارسو کو بخامخه محتاج وي دا چې انبیاء محتاج انبیاء خو د انسانانو خلاصه ده د انسانانو نچوړ دي د انسانانو بالا او برتر او افضل انسانان دي نو دا چې غي محتاج دي نو زما استاره پر پکې دا سبق شو چې زو تب برکت او سلامتیا د انبیاونا د اولیاونا د پرشتونا د جناتونا د انسانانونا د قبرونونا د بوتانونا د توتانونا بنه غواړو چا نه بغواړو الله نه بغواړو الله نه بغواړو وعلى ممن معك او په هغه امتونو باندې سلامتیا او برکت ته ممن معك چې هغه د تا سره دي اوس نوح علیہ السلام سره امتونه نو نوح علیہ السلام سره اختلاف دی پکې خو چې ډیر زیات تعداد راسلې نو 80 کسانو ور سره 80 کسانو هغه 80 ته امتونه وي ولی ټول دنیا ختمه شوی و چې ټول دنیا ختمه شوی و دغه 80 نه دا رستو تر د قیامت ټول انسانان پیدا دي نو دا ټول امتونه رستو راغلي دا 80 نه دي ایته اشاره وکا دا بشارت نوح علیہ السلام ته نوح علیہ السلام ته بده کې بشارت دي چې ستا اولاد با ز ژوندې ساتم او ستانه به سلسله نسب چلو مفسرین فرمای چې نوح علیہ السلام سره ملګری کله د کشته نه راکوشول نو شپږ میاشتې عذاب سیلاب طوفان هغه داسې تیر شوی وو انسانان دومره یریدلی وو چې د کشته نه راکوشول نو خزه او خاون ملاویدل نه د یری د وجنه د ملاویدو وسو توفیق نه کېدلو نو سلسله نسب نه چلیدلو هغه د نوح علیہ السلام د درو بچونو چلیدلو حام سام یافس د دې درې واړو نه او چلیدلو د حام او د سام نه د عرب او عجم چلیدلی دي او د یافس نه یاجوج ماجوج چلیدلی دي یاجوج ماجوج رک دي او د تر زمانه د چینا جاپان منګولیا ترک دا وغیرہ چې کوم دي د تر زمان دي دا چې کوم دینو مونږ تخکاری او نور چې کوم دینو اصل یاجوج ماجوج هغه رک دي قرب قیامت کې برا پیدا کیږي نو یې ته اشاره وکا نو دام یو زیرو و او نور داسې امتونه سنمتهم منا پدې کې سلورم خبره ده پدې کې دا خبره کوي چې تر د قیامت پورې با دو قومي نظریه چلیږي دو قومي نظریه معنی دا ده چې په هر دور کې بس خلک داسې وي چې هغه باندې با د الله تبارک وتعالى سلامتی او برکتی او څه خلق بداسي وي چې هغه ته به د دنیا پیدا ملاويږي خو ور سره به عذاب الیم په آخرت کې وي دا دو قومي نظریه ده مسلمان او کافر دا دواړه به کم دین وي دې کې ورته دا خبره وکړه و او صداسی امتنا سنمتهم زردی چې موږ پیدا ورکو غیتا ثم يمسهم منا عذاب الیم بیا به ورته رسیږي موږ د طرف نه عذاب درناک دا دلیل دی په دې خبره چې الله تبارک وتعالى دنیاوی پیدا کافر ته د مسلمان نه زیات ورکي او زری ورکي او ډیری ورکي زر ورکي او ډیری ورکي تلک کی اشاره د مخ کې ټول سبق ته وشوا د نوح علیہ السلام دا واقعیت ورو کو تلکا دغه واقعیا من انباء الغیب انباء دا خبرونو ته وي د نبا جمع
انبا خبرونه خبر دا د غیب خبرونه دي د غیب علم چې دی دا صرف یو د الله سره دی اخبار الغیب انباء الغیب دو لفظونه قرآن کې استعمالیږي کله چې الله تبارک وتعالى تاریخي پس منظر ذکر کی او د زړو قومونو تذکره وکي نو رست ورپسې په دې دوه ټکو کې یو ټکی راولي کله وی تلک من اخبار الغیب کله وی تلک من انباء الغیب دغه خبرونه د غیب دغه واقعات د غیب چې ما درته نو ویلي تاته علم نو چې ما درته وی تاته علم شو چې الله وی علم اوشو نو علم غیب نشو چې الله نو ویلي نو غیب معلوم نو الله پیغمبر ته وی تا تم پته نو استا کوم تم پته نو تا تم پته نو استا کوم تم نو الله تبارک وتعالى د پیغمبر نه غیب نه پیکو کنه وی تا ته پته نو چې ما درته نو ویل تا ته پته نو نو تا نوح علی السلام نه پیجندو ته د نوح علی السلام د 9.5 کاله د دعوت او تبلیغ پس منظر نه خبر نه وي ته دا کشته نه وي خبر ته دا طوفان نه وي خبر ته دا نجات نه وي خبر ته دا جودي غر نه وي خبر باغ جودي غر باندې د ولاړ نه او د نوح علی السلام نه سلسله نسب چلیدونه د دې ټول سيزونه د یو سيز نم ته نه وي خبر ما چې درته نو ویلي دا سي الله تبارک وتعالى تاریخی پس منظر او زړو واقعاتو پسې سورۃ بقره آیت نمبر 252 کې ویلي دي سورۃ بقره آیت نمبر 252 درې مسی پارا کې د دویمې سپاری اخیری آیت د دویمې سپاری اخیری آیت تلک آیات الله دا نخد الله نتلو علیک بالحق منګه پتا باندې تلاوت کو په حق سره دا نخې ټولې د الله وی دغه مخ کې د جالوت او د طالوت واقعا وا د موسی علی السلام ګڼ واقعات یې ذکر کړل ډیر واقعات یې ذکر کړل د ابراهیم علی السلام یو واقع چې کم دینو ذکر کړل د ابراهیم علی السلام د خانه کعبه تعمیر ذکر کړلو دا ټول ارسیو کړل اخر کې ورپس په تلک آیات الله نتلو علیک بالحق دا خو آیاتونه د الله مونږ ته تلاوت کړل تا ته د دې پته نه و سورۃ یوسف کې برازي اومدي 14 سپاره کې ورپسې سپاره کې ورپسې سورۃ یوسف ته آیت نمبر 102 کې یوسف علیہ السلام ناشنا واقعا وا یو واقعا کې ډیر واقعاتو دې پسې سورۃ ته هغه کې به ان شاء الله راځي چې کله واقعا الله تبارک وتعالى ختم کړلا نو اخر کې آیت نمبر 102 کې د 14 سپاری 15 رکوع د پاسا دوا آیت پاس لاړ شو ګورا ذالک من انباء الغیب دا د غیب خبرونو نوحیه الیک منګه وحی کو تا ما كنت لديهم تنوی د نوح د یوسف علی السلام درونو سره اذ اجمعوا امرهم چې کله غي مشوره کوله د یوسف علی السلام په کوي کې دا چولو وهم يمکرون او غي پټ تدبیرونه کول تو ور سره نوی نن سو سوا کال پس د یوسف علی السلام واقعات بیان کړلا دا سه د بیان کړه چې ور سره وی دا کم زینو شو تا ته علم غیب ته حاضر ناظر وی نه ته حاضر ناظر نه وی تا ته علم غیب نو دا درته مونږ وحی کړی دا شلمه سپاره سورۃ قصص کې 45 کې الله وی شلمه سپاره سورۃ قصص د شلمی سپاری و مرکو نه دا اغه پس یو دو درې آیاتونه لاړ شي نو آیت نمبر 45 46 ته ولکن انشأنا قرونا بلکې دا پاس نه وګوره وما كنت بجانب الغربي ته مغربي طرف کې د کوهی تور نوي اذ قضینا الى موسی الامر چې موږ موسی علیہ السلام ته نبوت سپارلو ته نوي هغه مغربي طرف کې وما كنت من الشاهدين ته نه چې کم دی د حاضرونه ته حاضر ناظرم نوي ولکن انشأنا قرونا لیکن منګه پیدا کړی دی پیړې
فتطاول عليهم العمر پاغي باندې عمرونه ډیر ته اوږد تیر شوي دي وما كنت ساويا في اهل مدين تنوي اوسېدلې په اهل مدين کې تتلو عليهم آیاتنا چې موږ چې کوم دینو چې تا پاغي باندې زمون آیاتونه تلاوت کړې وي ولكننا كنا مرسلين خو موږ چې کوم دینو رسول جوړون کیو چې موږ کم سړی رسول کو نو هغه ته د دې خبرونو د دې تاریخي پس منظر بیان کو وما كنت بجانب الطور او ته په جانب د تور کې نوي اذ نادینا چې کله موسی عليه السلام ته आवाज کولو ولکن رحمتا من ربک لیکن دا خدای رب رحمت دی نو دا وګوره بار بار وي ته التم نوي ته دلتم نوي ته اغه ځکم نوي ته شاهدم نوي ته موجودم نوي ته پتم نوا دا ټول خبري ورته ذکر کوي نو پیغمبر نه حاضر ناظر دی او نو ورته علم غیب شته د دین دا معلومه شوله تلک من انباء الغیب دا د غیب خبرونه دي نوحیها الیک منګه دا وحی کو تا ما كنت تعلمها انت ولا قومك نو پتتا او نستا قوم تا نستا ته معلوماتو نه د قوم ته معلوماتو عربو ته معلومات نو البته قومک ویل دي نو مفسرین فرمایي چې یو اشاره پکې معلومیږي چې يهود او نصارا عیسایانو ته پته وا د کم ځای نه پته وا تورات او انجیل غي ویلو تورات او انجیل کې دک شان واقعاتو نو تورات او انجیل کې غي واقعات ویلو نو غي د دې واقعاتو نه خبرو نو چې کله پیغمبر داسې واقعا وي نو غي ته د مخ کې نه پته وا ای به تصدیق کولو او چا به د ضد او د بغض او د عناد د وجنه تکذیب وکړو لیکن چې کم حق فرست علماو لکه ابن یامین عبد الله ابن سلام ابن سوریا دا چې کم دینو حق فرست علماو نو دای باقاعده تایید کړی دی نجاشی د نجاشی په دربار کې چې کله جعفر طیار رضی الله تعالی عنه سورۃ مریم وی نو پای کې د مریم او د عیسی علیه السلام واقعا او د زکریا علیه السلام واقعا دا ټول پکې بیان کړل دا 2-3 رکوع تلاوت وکړل ولته نو هغه په جړا شو او هغه سره غیر چاپیر په دربار کې وزیران پارلیمنت کې چې کم دینو ممبران هغه چې څومره وو هغه ټول د تورات او د انجیل عالمانو ټول وجړل نجاشی خکته شو یو چخ چې نری وړو کې غونډه کې روچت کو او وی دا ستاسو کتاب او پیغمبر او زمون کتاب او پیغمبر کې دومره فرق نشته دا تصدیق په اول کلام ولی عقیده لستل هغه کې انت کې راغلل د عیسی علیه السلام تذکرہ پکې راغله عیسی علیه السلام وی انی عبد الله زد الله بنده يم د مریم تذکرہ پکې راغه چې مریم ته الله تبارک وتعالى دا بچي بغیر د خاوند نه ورکړو دا ټول تذکرہ پکې راغه نو غي وجړل دا غي په باب کې د ومي سپاره سر نازل شو و اذا سمعوا ما انزل الى الرسول ترى اعينهم تفيض من الدم کله چې دی ووري هغه څه چې رسول ته نازل شوی ته به ویني د دې سترګې به د اوښکو نه ډکېږي دا واقعیت چې سړی ووري سترګې د اوښکو نه ډکې شي سړی پکې حیران شي سوچ او فکر پکې واخلي من قبل هذا مخکې د دینا تا ته د علم نو فاصبر اخر کې ورته صبر ورکړي تسلی ده دې کې تسلی ده او صداقت د پیغمبر دی تسلی ده پکې صبر کوا دا خلق تا ترد بدوي پتا الزامونه لګي خو صبر کوا پښتو کې وی صبر کوا پس په بے صبرې ماشوکی چا مندلی دي صبر کوا منزل مقصود ته په صبر سړی رسی په بے صبرې نه رسی بے صبرې کې انسان خوېږي نو صبر وکي د صبر ټول قسمونه بلازمه ان العاقبه بشکا خ انجام چې جنت ته للمتقین د پرهیزګارانو د پاره دی نو د نوح علیه السلام واقعا الله دې موږ ته عمل کولو توفیق پیراکړي